د پنجشیر په شلتن ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ خطه روانه ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د پنجشیر په شلتن ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ خطه دوام لري. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د مقاومت جبهې ترمنځ خطه روانه ده. سرچینې زیاتوي چې په دغه نښته کې پنجشنبه د غبرګولي پر 26مه د پنجشیر د شلتن ولسوالۍ په ارزو دره کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. د سرچینې په وینا دغه نښته داسې مهال رامنځته شوي چې طالبانو له څو لورو د مقاومت جبهې پر پټنځایو بریدونه کړي دي. که څه هم د دغو نښتو تلفات روښانه نه دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.